د پروګرام په دې برخه کې د ښاغلي پیر محمد باوري صاحب څخه هیله کیږي چې تشریف راوړي او په خپلو خوږو ټوکو د دوی په ویاړ د کنفرانس فضا لا نوره هم خوندوره کړي. محترم پیر محمد باوري. ستاسو ټولو درنو حاضرینو په اجازه نه پوهېږم هغه یو څوک میز ته یې ولاړ کړي د خطابې لکه زه چې اوس ولاړ کړلم ورته ویې ویل ول ته نیم ساعت وخت لرې په دا نیم ساعت وخت کې نو خلکو چې داسې ورته وکتل نه بیانه د کار و نه رنګ د کار و غږ هم سره د سور و ول نه پوهېږم چې د کوم وخت د کوم ځای نه یې شروع کړم. خلکو ورته غږ کړه ول د 29 دقیقې نه یې شروع کړه. نو لاک پوهېږم چې د 29 دقیقې نه شروع کړم نو بیا هم زه ډېر منندوی یم ستاسې ټولو درنو هېوادوالو او کلتوري خلکو څخه چې په رښتیا ماته دغه دومره جرأت راکړی دی چې مثلا زه ستاسې په مخ کې درېږم یو دوې خبرې کوم یا یو قلم په لاس راخم یا څه شی لیکم او دغه یو نیم شی چې لیکلي دي هم په رښتیا مې هم د ټولو یارانو دوستانو او د کلتور خاوندانو د تشویق او هڅې په اساس باندې دا سره کړي دي. په هر صورت سره داسې و چې داسې لنډ به یې وایي داسې ځغلنده په راسو بیا به یو شی نه چې سره ووایو هغه دا و چې ما په دا ټوک سره ډېر د پخوا مینه او علاقه درلوده. بس ټوک چې مې ولیدل په شفري شکل سره به مې په دغه کې ولیکله په یو کتابچه کې به مې ولیکل دا چې مې ولیکله دا ورو دغه شول خلک به ته مونږ یو ټوک وکړو مجلسونه به وو ماپرونه به وو د یارانو اشنایانو ما چې به دا دغه کړل یو وخت مې ولیدل چې دا ټوک به راڅیرېدله ما چې به شفري شکل به یې راڅیرو د دوستانو ته به دغه درڅخه دغه کېږي دا کتاب او بالاخره مې دا کتاب کوي دا چې مې کتاب کوي د دې کتاب پسې خلکو ډېر تشویق کړم دا یو وارې نه 4 واره چاپ شو او چون خلکو غوښتئ زما په اجازه او بې اجازې نوم یې اول ټوک د ټوکو ډالۍ خلک ډېر بیا پسې خلکو ډېر تشویق کړم ول دا دغه ورکړه 2 سو 3 سو 4 سو 5 سو په هر صورت سره اوس 8 ټوکه چاپ شوي دي چې په هر ټوک کې تر 500 ټوکې زیاتې دي او هیله لرم چې ډېر ژر دا درځن یا درجنې ورپوره کړو چې هغه کې باید 12 جلدې نو 2 تقریبا آماده لرم چې دا هم ممکن وچاپ سره ولیږو او د دې نه وروسته خلکو نور یاران مثلا ورته دغه یو ټوک ته دغه کړی دا خو یو مسلک دی په اسلام مسلکي سوی په دې اعتبار باندې ته داسې وکړه چې نور یو شي مې ته هم دغه کړه او ما ته بیا هغه شی ډېر ښه خوند راکوي چې چا ډېر نور کار نه یې پر کړی ما ته داسې یو نوی شی داسې یو ابتکار دا بیا ما ته څه ډېر خوند راکاوه نو راولاړ شوم دغه اوس مې د پښتو اصطلاحاتو په نامه سره یو څه شی جوړ کړی چې تقریبا ډېره برخه خلاصه ده او دا تر 90% مې ډېر بشپړ کړی دي هغه اصطلاحات دا دي چې مثلا موږ ته په خوله وایو یو څه موږ معنا هغسې نه ورکوي د مثال په توګه زړه مې ولوېدی زړه مې وچوي زړه مې اور واخیستی نه چې زړه اور اخیستی دي نه چې ولې دي نه لوېدلی دي موږ معنا بله ورکوي یا سترګې مې په ډاګ ولوېدې دا د پښتو اصطلاح دي چې مثلا وایو یو څه او معنا ورکوي بل څه خصوصا هغه خلک چې خارجان غواړي پښتو زده کړي په دې باید پوه شي دا یوه خبره دا کتاب تقریبا دا مې تر 2000 اصطلاحاتو زیات راټول کړي دي او ممکن ډېر ژر چاپ ته آماده شي او د دې څخه بیل یو بل شی مې هم کار چې ومې کته دا هم دغه و دا پښتانه موږ داسې په ژبه نه سره پوهېږو په خپله پښتانه مثلا داسې په ژبه نه سره پوهېږو د مشرقي خلک وایي وروې دنګل دا په کندهار کې چې وروې دنګل هېڅوک نه پوهېږي دا څه معنا لري وروې دنګل څه شي او که ورو غورځېدی بیا پوهېږي چې دا بل څه معنا لري او اوس مې راخیستي چې وروې دنګل ورو غورځېدي یا مثال موږ وایو انګور د بعضې نور پښتانه وایي میله وه دا میله وه بیخي کندهاریانو ته یا نور دغه ته نوې خبره ده بعضې وایي کوار میله وه انګور نو یا بعضې نور خبرې دي مثلا ساده موږ تلتک وایو تلتک
ته د لوی کودړو خواته په اصطلاح لاړ شې دې خواته چې تلتک خلک حیران پاتې مونږ که زموږ خلک ته بیا بلستن وایي خو بلستن نه پوهېږي نو دې لپاره چې په دا تلتکو بلستنو په دې دغه د پښتو مترادف خبرې دغه مې ټوله سره راخیستې دي چې د مثال په توګه یو بل هم درته وایم بیا به نو پر اصلي مسله باندې راسم مثلا موږ وایو چې دغه بخیل بعضې خلک چنګن ورته وایي چنګن چونسکی چوس خاشپنا سکر کجوت سخت موزی سوگت کتی شوم کنجوس ممسک ټینګ شوم اسی او پاسو هم خلک ورته وایي دغه موږ اوس مثلا د دې نه سره پوهېږو چې دغه مې تر 10,000 زیات دغه شی سره ټول کړي چې د 10,000 ممکن په دې لنډ وختو کې دا هم در چاپ کړم چې یعنې دغه سره راوښتی په اصطلاح د ټوک څه دا په څنګه دي کې دا هم کار په کوم چې در جوړ کړم او بس داسې یارانو دوستانو ته یې راکړم زبانه نه یادونه دي زبانه مړې وایي خو خیر نو داسې کې وایي دا خو ډېر نور ډېرې خبرې نورې هم شته اوس به نو راسو هستې کیسې ته چې یو څو ټوکې به هم درته وایم چې داسې به دا خو اګر چې دا خو باید زه نه ووایم دا باید بل څوک یې چې مثلا زه یوازې لیکم او تاسې یې وایاست مور پلار دغه یې سره کول دا سره ګډ ول دغه دوه زامن مې دي خو دواړه ځوانان شوي دي باید دې ته واده باید ور وکړو د زمونږ ته دا خبرې ډېر خوند ورکړي چې والا واده چې راته کوي خو پلار یې ولا کوي چېرته نو واده په څه شروع کړو نو دا بیا دوه زامن دي دواړه ځوانان دي دواړه ته واده نه شو کولی دا ورځ تېره شول دا کشر زوی بله ورځ راغلی د مور پلار ته یې وویل تاسې بله ورځ بحث کوو چې دا زامنو ته به واده ور وکړو او پلار مې وویل چې دواړو ته د واده دغه توانم نه لرو پیسې نو دا به څنګه وکړو ول زه به چلته وښیم ول تاسې داسې وکړئ چې یوه ته سږ کال وکړئ لالا ته به بل کال وکړئ دغسې یو کلتوري مجلس و په دې کلتوري مجلس کې خلک سره ناست دي یو ښځه داسې یو محسنه ښځه ده دا راله ناسته ده یو دغه څه خبرنګار سره خبرې کوي دا خبرنګار یې ښه په ځیر ځیر ورته وکتله دا خبرنګار څه پوښتنه وکړه ول زه په خیال څو کلن درته معلومېږم خبرنګار ورته وویل یاره په خیال خو تر دغه 25 کالو زیاته نه معلومېږي ښځې ته ډېر خوند ورکوي ول یاره تا تاسې خبرنګاران ډېر شریف خلک یاست ډېر راستګو خلک یاست تاسې سم خلک ما هېڅ نه دي لیدلي څومره ښه خلک یاست دا تاسې خو بیا ورته وویل نه تا مخکې شاوخوا راته وویل بیا څو ول تاسې مشخص که سم راته ووایه سړي چې څوک ویل دغه آرایش چې دې ګورم دغه کالي چې دې ګورم بیا هم ته 25 په شاوخوا کې یې نو دې ته بیا ډېر خوند ورکوي چې والا سړی دغه دی بیا درېیم ځل دپاره بیا یې پوښتنه ځینې وکړه وروره سړی ته سم راته ووایه ټک کې 25 به یم زیاته به یم کمه به یم سړی ډېر په عذاب دی خو بیا یې ورته وویل ول ښځې د آرایشو دا ترتیب د خبرو د نازو کرشمي و دې کیسو ته چې ګورم بیا هم ته د 25 په شاوخوا کې یې ښځه ډېره حیرانه شوه چې په شاوخوا کې به راته وایه سړی که راته وایه سم کلک راته وایه چې دغه دا سړی چې په عذاب کوي سړي ورته وویل ول دا 25 څو کېږي ول دا 50 ول 50 او 25 ول د 50 یوه ورځ ولاړه کړم ښځې ورته وویل ول دا تاسې خبرنګاران ډېر دروغجن خلک یاست ډېر وران خلک یاست تاسې داسې خلک مه ولا کوئ چې دوې ښځې یو سړي دوې ښځې درلودلې دواړه یې په کښتۍ کې سپرې کړي چکر ورکوي دا ښځې پوښتنه ځینې وکړه که مېوه ډېره در باندې ګرانه ده په دا موږ کې سړی حیران پاتې شو چې دا چې اوس ځوانه ووایم دا دومه مې ووایم ولې یا فرق یې پر ما نشته بیخي مساوي ډول پر ما عینې دواړې په یو ډول ګران دي هېڅ تفاوت نه سره لري بیا ورته وویل ول نه سټینګ شولې چې راته وویل خامخا اوس مثلا ول موږ دواړې دغه اوبو ته ولوېږو دغه کښتۍ دا اوبو ته ولوېدل کومه یې وراپورته کړی دی حیران پاتې شو هغه زړې ته یې مخ ور واړول ستا خو نو څه وکړه عزیز دایي یو سړي د یو سړي چې چا
صاحب پوښتنه وکړل ول سړی ولا تا په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د کتاب په لیکلو کې د ازما ښځې ډېر کومک را سره کړی دي په دا کتاب کې د کتاب په پای کې دا لیکلي دي اوس دا خو ښځې څه کومک در سره کړی دي دا کومک موږ د ښځې دوه ښځې مې دا کومک را سره کړی دي چې وخت چې دا ما په کتاب لیکلو شروع وکړه دا یې 3 میاشتې پلار کړ په مېلمستیا تللی وم یو سړی و په سترګه کې دغه لیدلی و کوم خاشه ماشه چې لیدلی و موږ خاشه ورته وایي نو دغه دی هنداره ته ولاړ دی دا هنداره پو کوي پو د هنداره په کې چې د سترګې دی بل نفر ورغلی شاته ویل خو دا د قومونو به نه وخت قومونو سره ټوکه خوندوره کېږي مګر بیا خلک صدوق ارتباط خرابېږي یو وړاندیز دی تاسو کله دې خواته ګورئ سانسور کوي په خپلو ټوکې تاسو مخ هغه خواته واړوئ داسې دی که زه ټوکې خو اصلا داسې چې ټوکې په سر رالچ شي خوند زیاتېږي مګر په دغسې دغه کې لوڅ نه هېڅ نه ویل کېږي نو ستا چې ممکنه نه داسې خیر دغه سړي چې په دې اداره کې هغه یو بل سړی ولاړ ورته خو رښتیا ډېر ساده سړی ول ولې ول خو هغه ته وایي چې په سترګې کې ته پکې نو ته څنګه پکې پکې داسې چې یو نیم ټوکې داسې خوله په خوله راټولېږي زه بل دفعه چې راغلی وم د جګړه صاحب قاسم خان سره وم دا جګړه صاحب قاسم خان یو ټوکه ما ته وویل هغه مې په کتاب کې لیکلې ده مګر زما په نظر خوندولی چې داسې پیسه باره کم راځي خو د ټولو سره شی چې ټوکې ستا یو چې مثلا تا اورېدل دا بله اورېدل بله اورېدل دا یې راخیستې دي بس په مغزو کې یو ښه ټوکه ساتلې مګر نورې ځینې هېرېږي هغه داسې و چې یو چا ته یې پوښتنه وکړل یو غریب سړی و بېچاره پوښتنه یې وکړه ول په دغه څو دانې سورسک باندې ته مړېږې هغه فکر وکړي چې سم د ډوډۍ هر وخت مې ده خوړلې ول یاره په 15 دانې د سورسک چې یا سکرک ول په دې باندې مړېږم ول ښه صحیح ول که دا ډوډۍ غلمینه ډوډۍ نو په څو باندې مړېږې ول په غلمینه ډوډۍ چې یو لاس 15 دانې د غلمینې ډوډۍ ممکن په موړ سم ول ښه صحیح ول که پلو وي ول زه دا مې نو ستا نه واورم چې په پلو هم سړی مړېږي یو استاد په سیم کې دغه ته ویل دا الکوان ته ولوال کړو تاسو ته ما ویلي چې زما په سیم کې خوراک اجازه نشته خوراک به نه کوي نور چې که څه مه کوئ په هر صورت سره یو خبره مبره یو ضرورت خوراک به نه کوي هلک نو تا ته مې پخوا نه ویلي چې خوراک مه کوه دا څنګه دې خوراک کوې هغه صاحب خوراک نه کوم دا وچ الو مې خولې ته واچوه چې تر هغه وخته چې خېش شي په دا تفریح کې بیا خورم اوس خوراک نه کوم سړی ولاړې کور کې ویل ول دغه دې ښځې کې ویل ول ښځې ولا داسې مېلې ته تللې ومه په مېله کې دا پټونه څخه ورک شو او دغسې دغسې بدالو د ډېرو سړیو څخه دا ورک شول چا سره لونګۍ ورکه شوله د چا سره یو شی ورک شو زما څنګه دا پټ ورک شو د ډېرو سړیو څخه دا شی ورک شو ښځې نور خلک بلا پسې چې نور څه ورک شوي نو ستا څنګه پټ ورک شو ول ولې ول زه یې چې په خیال سړی نه راځم یو دغه یو سړي ښځه درلوده ډېره بدرنګه ښځه وه ښځه یې درلودله بس ولاړ یو ځای کور په کرایه ونیوی په کرایه کې ونیوی دا دغه ورته وویل دغه ښځې ورته وویل ول اوس سړی پر هغه مخامخ ماته د مجردینو یو کوټه ده ته دغه کې دا پرده به واچوو چې دا خلک ما ته ونه ګوري سړي چې ورته کتله ول ځه پروا نه لري ول هغو که ته ولیدل هغه په خپله پرده اچوي زه په دې کې ضرورت نشته یو بله درته وایم چې دغه سره موږ هم د خپل نومات خپل کیسو ته ګورو یو سړی و 3 نفره ملګري ولاړه دغه ته یو مغازې ته چې بوټ رانیسي بوټ دغه ته یو دوکاندار ته ویل بوټ راکړه بوټ یوه تیاره واخیستل چې داسې په پښو باندې وکتله ول دغه دی ول تا په پښو باندې ولا لوی دي ول ته داسې دا د څرمنې اصل څرمنه ده دا چې په پښو لوی 2 هفتې چې په پښو باندې دا څرمنه ځان د درس دغه کوي لمر یې وي په پښو دې سمیږي تشویش مه لره اول صحیح دا واخیستل بل ملګري ما ته مې یوه جوړه راکړه هغه ته چې مې یو جوړه ورکړله ول دغه دی دا بوټ هغه ورته ویل په پښه مې تنګ دي ول دا د څرمنې دی اصل څرمنه ده دا یو څو با چې په پښو کې لویېږي هېڅ تشویش مه لره ول ښه سم 3 ملګري ته ویل بوټ 3 ملګري چې بوټ واخیستل ورته ویل دغه زما ول داسې پښه کړه ول هغه زما پښه باندې ښه سم دي ول دا څرمنه ده نه لویېږي نه کوچنۍ کېږي ډېر اصلي شی دی په همغه اصلي شی سره پاتېږي